کریمداد بنګښ کریمداد بنګښ د شمالي هندوستان د فرخ آباد د شمزاباد په سیمو کې زوړ کړی دی او په رشید آباد کې اوسېده. هلته لوی شوی دی او ښایي چې همالته به مړ وي. یوه سند چې د ده له اشعارو څخه لاسته راځي هغه 1056 هجري قمري کال دی، ځکه زموږ محققینو د ده ژوند یقیني ګڼلی دی. کریمداد بنګښ د روښانیانو له ډلې یو داسې شاعر دی چې په پښتو او فارسي ژبو یې اشعار ویلي دي. د اشعارو نیمګړی دیوان یې د پېښور پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی او په فارسي اشعارو کې عیشي تخلص کړی دی. د کریمداد په موجود دیوان کې قصیده او غزلې پیدا کېږي. د روښان پیر پیرو دی، لکه چې خپله یې ویلي دي: کریمداد حکمت موندلی له روښان د دین سقراط. نو ځکه د ده په دیوان کې چې کوم عرفاني افکار بیان شوي دي هغه د روښاني تصوف تر اغېز لاندې دي. د عرفاني مسایلو د بیان ترڅنګ اخلاقي، عشقي او ځینې نور مضامین هم بیان کړي دي. د کریمداد کمال دا دی چې د نورو روښانیانو په پرتله د ده په اشعارو کې د هنر تومنه زیاته ده. خپل اشعار یې د هنر په ګاڼه سمبال کړي دي. د استاد حبیبي په وینا د روښاني شاعرانو کې کریمداد یوازینی سړی دی چې د روښانیانو قصاید یې د وچو خبرو او نظمونو له درشل څخه راوویستل، د ادب او هنر میدان ته یې ورداخل کړل. لکه: د عاشق په نظر ګوری د محبوب د مخ جمال دی، تورې زلفې یې خورې کړې پر سپین مخ یې ایښی خال دی، ګهی سرود چمن شي بیا جنبش یې په خپل حال دی، که بلبل خوش الحان شي که طوطي شیرین مقال دی. واصل روښاني د روښان په ډله کې د دیوان خاوند شاعر تیر شوی دی. د ده دیوان او الفنامه زموږ په واک کې دي. دیوان او الفنامه یې چاپ شوي دي. د واصل روښاني دیوان د زلمي هیوادمل په مقدمه چاپ شوی چې یو ځای د هغه د علمي پایې په اړه لیکي. واصل روښاني د اوچتې علمي پایې خاوند شاعر و. په فارسي او عربي ژبو پوهېده او دغو ژبو د آثارو مطالعه یې درلوده او د تصوف په باریکو لارو یې یون کړی و. په دیوان کې قصیده، غزل، رباعي، مخمس او قطعه پیدا کېږي. دا دیوان په فکري لحاظ د روښاني تصوف تر اغېز لاندې جوړ شوی دی او ځینې عمده عرفاني مسایل یې پکې راوړي دي او د وینا سره سم یې د معرفت رموز بیان کړي دي. لکه چې وایي: د واصل کلام رموز د معرفت دی، شاعر په دود خبره په میزان کړم. د ده اشعار هم هنري پانګه ډېره نه لري. د شعر لوستل یې یو ډول خاص کشش او شور پیدا کوي. واصل روښاني هم د میرزاخان په څېر ډېر درانه تصوفي مسایل راوړي دي، خو هومره ګران او مشکل نه دي. د واصل روښاني ژوند تر 1058 هجري قمري پورې یقیني دی. روښاني میرزاخان د پلار نوم نورالدین، د مور نوم یې زلیخا او د نیکه نوم یې بایزید روښان و. د روښانیانو په ډله کې تر ټولو مشهور او لوی شاعر دی. میرزاخان په کوچنیوالي کې له مور او پلار جلا شو. تر تاند ځوانۍ پورې په تیرا کې اوسېده. په 1028 هجري قمري کال د رشید خان د پلویانو له ابوبکر کندهاري سره یو ځای د ملتان له لوري لاهور ته لاړ او هلته یې له پاچا سره ولیدل. بیا د پاچا په ملازمانو کې شامل شو. جاګیرونه یې وموندل او بالاخره د دکن په جنګ کې په 1040 هجري قمري کال ووژل شو. په حالنامه کې راغلي دي چې میرزاخان په سیرت او صورت راسته سړی و. سپینې جامې یې اغوستې، له سید او تفریر سره یې ډېره علاقه درلوده. خلکو سره به یې صحبت کاوه، ناروغانو پوښتنه به یې کوله، ظاهر او باطن یې دواړه صفا و. رباب یې ډېر ښه غږاوه. میرزاخان د اشعارو بشپړ پښتو دیوان لري چې څو ځله چاپ شوی دی. لومړی ځل په 1450 هجري قمري کال د دوست شینواري لخوا، وروستی ځل په 204 کال محجور خیشکي لخوا چاپ شوی. د ده دیوان په ځینو ځایونو کې د هدایت الحقیقت په نامه هم یاد شوی دی. د ده دیوان کې غزلې، قصیدې، مخمس او ځینې نور شعري ډولونه لیدل کېږي. د هنر په لحاظ هم د میرزاخان دیوان د ارزاني په پرتله ځینې هنري ځانګړنې لري، اما د ده اشعار هم د هنر په جامه هومره نه دي پسلول شوي.
د ده پر دیوان پوهېدنه ګرانه خبره ده، ځکه چې ډېر ګران تصوفي مسایل یې په پښتو نظم بیان کړي دي. د روښاني د مخینو شاعرانو په پیروي ده هم په پښتو الفنامه ویلې ده. د ده الفنامه د غزلو په چوکاټ کې بشپړه شوې ده. څه هم میرزا چې څه تبلیغي او تلقیني مسایل بیان کړي دي. زیاتره یې د هنر مالګه نه لري، خو ځینې یې داسې غزلې او نور شعرونه یې هم دیوان کې شته چې سړی ورته په هنري ارزښت بایللی شي، لکه دا لاندې څو بیتونو کې: چې د یار د مینې خوب په خراب زړه وړم، بېهوده به نور چا منت په څه وړم، خپل اشنا د یادو داغ راباندې کېښود، د دې داغ نقش یې عیني په لېمه وړم، دواړه کسي مې له دغه سیاهۍ روغ دي، اوس یې ځکه په سیاهۍ پسې لیده وړم، د یوه کتو له هره لوري بېل کړم، دا د جنګ ناوه کې ډوب په لړمانه وړم. د میرزا په دیوان کې د عرفاني مسایلو د بیان ترڅنګ اخلاقي مطلب، نصایح او عشقي خبرې او ورسره ځینې واقعاتي مسایل او مرثیه هم موندل کېږي. د احداد مرثیه یې سوزناکه ویلې ده. په دکن کې چې کوم حالات روان وو، د هغو بیان یې هم په یوه پاړکي کې کړی دی، لکه: په تاریخ د 1040 وایم خبر، چې لیده شو پر دکن ګجرات جبر. علي محمد مخلص: د مخلص د زوکړې او مړینې یقیني نېټې معلومې نه دي، خو تر 1069 هجري قمري کال پورې ژوندی ښکاري. د روحاني فیض له میرزا خان څخه موندلی دی. د پښتو او فارسي ژبو لیکوال او شاعر و، چې پښتو او فارسي اشعار او آثار یې موږ ته پاتې دي. د ده په آثارو کې ډېر عمده اثر د بایزید روښان حالنامه ده، چې ده بشپړه کړې او له سره یې لیکلې ده، او د بایزید د کورنۍ د ده د پیروانو احوال او تر روښان وروسته واقعات یې هم پکې راوړي دي. د علي محمد مخلص یوه منثوره عرفاني پښتو رساله هم زموږ په واک کې ده، چې د ده پښتو نثر لیکنې روش ترې ښکاري. دا رساله د روښان پیر د عرفاني عقایدو په رڼا کې د روح د حقیقت بیانونه لري. هیوادمل صاحب د دې رسالې په اړه وایي: د دې رسالې پښتو نثر په سجه نه دی لیکل شوی، بلکې په ساده او روان نثر دی. په عام ډول د ارزاني نثر ته نږدېوالی لري. دا نثر هم ادبي ارزښت نه لري. د علي محمد مخلص دیوان د پروفیسور ډاکټر راجولي شاه خټک په سریزه او د ډاکټر مهجور خیشکي په سمون او څېړنه د پښتو اکاډمۍ پېښور یونیورسټي لخوا چاپ شوی دی. په دیوان کې 5102 شعرونه دي. په نیت شریف پیل شوی دی. په مربع ډول 21 رباعیات لري. ورپسې 2 الفنامې چې یوه نیمګړې او بله بشپړه، چې 28 غزلې لري، چې د الفبا په هر توري یې پوره یوه غزله لیکلې، لکه: کل 28 دي حرفونه، لام الف تکرار په میان کې، د هر حرف تعریف به وایم، 19 بیته په بیان کې. د غزلو شمېر یې 360 ته رسېږي. د مخلص په پښتو دیوان کې د فارسي ژبې مشهورو شاعرانو شعرونه چې د سرخط په توګه راخیستي دي. د ده خپل شعرونه په فارسي ژبه نشته. پروفیسور عبدالقدوس قاسمي هم لیکي چې مخلص دیوان د خپلو عرفاني تمایلاتو له پلوه د عطار او رومي له کلام سره په پرتله کې سړی تللی شي. د دیوان په سریزه کې لیکل شوي دي چې علي محمد مخلص د ارزاني خیشکي ورور دی، چې په دې هکله مختلف نظریات دي. ښاغلی همیش خلیل د ورکه خزانې په اول ټوک 308 مخکې لیکلي دي. د ارزاني 2 ورونه هم وو، چې علي محمد او ملا عمر نومېده. استاد هیوادمل د پښتو ادب تاریخ کلاسیکه دوره په 103 مخکې لیکلي چې علي محمد مخلص د ابوبکر زوی او د خواجه محمد ورور دی. زما په اند د هیوادمل صاحب نظر سم دی. د حالنامې په اساس لیکل